د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څه کړي او ولسمشر غني یې ولې تورن کړي، دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو بل ترڅنګ زموږ سفر په نوم نوی کتاب چاپ کړی. هغه په دې کتاب کې د افغانستان د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني په اړه لیکلي چې نوموړی د افغانستان تښتېدلی ولسمشر دی چې پرېمانه پیسې له ځان سره وړي دي او ویل شوي چې ولسمشر غني له دندې وروسته دا د ډونالد ټرمپ لومړنی چاپ شوی اثر دی. په یاد شوي کتاب کې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې شاوخوا 300 عکسونه له لنډو توضیحاتو سره چاپ شوي. د کتاب په یوه برخه کې د افغانستان د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او ټرمپ ګډ عکس چاپ شوی او ورسره لیکل شوي اشرف غني له امریکا نه غوښتل چې میلیونونه ډالر هغه خلکو ته ورکړي چې له موږ سره نه دي. ډونالد ټرمپ وړاندې لیکلي د افغانستان تښتېدلی ولسمشر اخر له پرېمانه پیسو سره له افغانستان څخه تېښته وکړه. ډونالد ټرمپ تر دې مخکې هم د ولسمشر غني په اړه توندې نیوکې لرلې. ولسمشر غني بیا د طالبانو سره د ټرمپ د قطر د سولې هوکړې مخالف او دا یې د افغانستان پر جمهوري نظام له طالبانو سره د امریکا معامله ګڼله. پر ښاغلي غني د روسیې د استخباراتو ترڅنګ طالب چارواکو او نورو منتقدینو هم له افغانستان څخه د وتو پر وخت د پرېمانه پیسو د وړلو تور پورې کړی او ویل یې چې هغه د 168 میلیونه ډالر ورسره وړي دي. ولسمشر غني بیا څو ځله د یادو تورونو له ردولو سره په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان چتر لاندې د څېړنې غوښتنه کړې او ویل یې چې د مالی فساد د تورونو په اړه له هر ډول پلټونو سره همکاري ته حاضر دی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.